السلام علیکم ګران مینوالو، زه یم نادیه خیال. ما په ډېره ښه پېژنئ. د نادیه خیال چینل نه یو ځلې بیا تاسو سره مخاطب شوي یو په دې ټاپک چې موږ سره یو ډېر ښه زبردست آرټسټ ناست دی چې هغه د هېڅ تعارف محتاجه نه دی. په ډرامو کې هغه یو خپل ویډیو جوړه کړې، یو خپل نوم یې جوړ کړی دی په سی ډي دور کې او یوټیوب دور کې او ټیک ټاک دور کې. نو موږ به هغې سره ملاوېږو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه فرید ګلسوز؟ شکر دی، شکر دی الله تعالی. طبیعتونه دې ښه دي؟ شکر دی. په خپل وخت ډېر خوشحاله یې که لږ؟ نه ډېر زیات خوشحاله یم. شکر دی. ښه سوالونه به لږ شروع کړو. څنګه دې خوښه ده؟ نادیه سخت سوالونه دې وکړه. نه سخت فرید صاحب دا راته وایي چې ډرامو سایډ ته دې څنګه ذهن جوړ شو؟ بس دا خو څوک چې د چا نه متاثر وي نو د هغې په وجه باندې یا د چا څه شوق وي د هغې په وجه باندې موږ چا نه متاثر وو نو د هغه په وجه باندې د اکټینګ دنیا ته راغلو. ډېر خلک تاسو چا نه متاثره شوي نو د هغوی نوم خو به موږ ته اخلئ که نه؟ د هغې نوم دی WW سوپر سټار شاهد خان. ډېر ښه، هغه خو زموږ ډېر ښه آرټسټ دی او ډېر سینیر دی. ولې چې زموږ په یو ذهن کې چې د اکیډمي ده نو موږ د هغوی نه زده کړه کوو که څنګه؟ بلکل دا زما خوښ دی، کاپي نه کوم خو لکه زما د زړه نه خوښ دی. زما د بلکل کاپي خبره نه ده که نه؟ کړه کې نور څه ونه ګرځي مالا داسې کوي چې تاسو به وایئ چې د شاهد خان لکه د یو انسان به یو اکټر خو خوښ نه دی نو هغه به د هغه نه زده کړه کوي. دا خبره نه ده چې د هغه د څوک کاپي وکړي یا څنګه د هغه به زده کړه کوي. موږ خلک چې یو نو موږ چې کوم اوس راوتي آرټسټان یو نو موږ له پکار دی چې موږ د خپل سینیر آرټسټانو ډېر قدر وکړو چې هغه زموږ اکیډمي ده په یو حساب سره موږ د هغوی نه زده کړه کوو. ښه او دا راته وایي چې پیلنۍ کومه ډرامه دې ده؟ پیلنۍ موږ د چا نه کم دي. د چا سکرپټ او ډایرکټر هم څوک و؟ سکرپټ سجاد علي و او ډایرکټر هم سجاد علي و. نو خپل د وخت کاسټ چې کومونو رانیوه پکې او دا اوس چې د سلماناز چې سبون سبا سنګم کوي ګانې مڼې وایي نو دا پکې ما سره ډېر ښه کاسټینګ ورسره هم زموږ سینیر دي. ښه او دا راته وایي چې داسې کومه ډرامه ده چې ستاسو په ذهن ستاسو دغه باندې خلک لیدلي طبیعت باندې ټولې چې زموږ څومره ملګري ټولې زموږ په ذهن باندې خلک نو سړی چې خپله ډرامه جوړه کړي نه زیات ډول کومه ډرامه ستاسو په زړه باندې خلک لیدلي؟ یاره پېښورۍ اواز باندې د هغې ډایلاګ مو ته ووایه. ډایلاګ خو به اوس دې ټیم کې موږ یاد وي. په هغې کې یو مختصره ډایلاګ دی چې مو شاید پهله دوستان یو پکې نو بیا وروسته دشمنۍ ته خبره واوړي نو عمران ته موږ ورشو لکه زما نوم پکې افغانۍ د شهید نوم پکې پېښورۍ. نو هغه ماته وایي چې تا ته پته نشته پېښورۍ وایي چې زما افغانیان بدي شو موږ د افغانستان جنډې ته وراچوو. هغه شیطانت کوي او ما شاید په جنګ اچوي. نو بیا دلته یو ډایلاګ دی زه عمران ته وایم بیرغ که د افغانستان وي او که د پاکستان وي خو قسم مې د په خدای وي که دې دوه بیرغونو ته چا په بد نظر وکتو نو دا سترګې به ترې وباسم. ولې چې لر او بر چې څومره افغانان دي ټول یو پښتون دی داسې دي بلکل دي او ټول پښتانه دي او ټول چې یو مسلمانان یو پوه شوې. نو موږ له پکار دی که څومره بر افغانان دي چې موږ د هغوی عزت وکړو. زموږ څومره پاکستانان دي چې هغوی د هغوی عزت وکړي د یو بل ښه عزت وکړي. ولې چې موږ چې خبره چې ده موږ مسلمانان یو موږ له پکار دی چې د یو بل ډېر عزت وکړو د یو بل د عزت خیال وساتو که څنګه؟ بلکل زما همدغه میسج دی همیشه پاکستان او افغانستان په دې چې شکر الحمدلله موږ د یو کلمې ورونه یو. زه خو خپله ځانې خود د پاکستان بلکل بد نه ویم چې د سټارټ نه موږ راغلي وو موږ د الله پناه راکړې همدغه پاکستان راکړي اوس دوباره چې بیا هم راغلي وو موږ د پاکستان ډېره زیاته شکریه ادا کوو. ډېر مینوالو د فرید مطلب دا دی چې فرید ګلسوز چې دی نو دا د افغانستان دی او د افغانستان د سیمې یو ډېر ښه آرټسټ دی. نو فریده دا راته وایي چې زموږ ډرامه در باندې څنګه لګېدلې؟ ستاسو ډرامه بلکل A1 فرست کلاس په دې چې یو زبردست ما لکه که ډېر وخت پس یو لف سټوري کې کار کړی خپلو د ایکشن ډرامو نه علاوه که ما کوم مختلفه کار کړی دی نو هغه د نادیه خیال د پروډکشن نه ما کړی او خصوصا د ګل لاله ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې د دغې ډرامې د هیرو چانس یې ما نه راکړی. خوشحاله اوسئ تاسو خپله ښه یې نو ځکه د هیرو چانس تاسو ته درکړی هغه څه خبره نشته دی او چې د سکرین بیوټي
وي او سړي کې خپل یو اکټینګ وي یو خپل اخلاق ښه وي نو دا خبره نه ده چې یاره بس هغه د عام سړی دی او موږ د ډرامه کې نه موږ له پکار دی چې د انسان هغه اکټینګ به ښه چېرې دا اکټر دی دا خو عام سړی نه دی لکه خلکو ته به چې دا اکټر دی ویې ګوري خلک انشاءالله که دا ستاسو کوم سوچ دی او ستاسو کوم فکر دی چې دا زمونږ کوم سینیر اکټران د پاکستان دی او که د افغانستان دی چې دغه سوچ لکه ستا غوندې وکړو که نه نو زمونږ چې څومره جونیر دي هغه چې مخکې راځي او چې دغسې تاسو وایئ چې سپورټ شي نو دا جونیر چې زمونږ څومره دي نو دا به ډېر زر تر زره مخ په وړاندې ځي زما خو خپله ځاني دا خیال دی چې زمونږ کوم جونیر هلکان یا جینکۍ کومې راځي نو موږ له پکار دی چې هغوی له موږ سپورټ وکړو چې کوم موږ سینیر یو نو موږ له پکار دی چې موږ د هغوی سپورټ وکړو ولې چې هغوی ته د سپورټ ډېر ضرورت دی هغوی ته موږ یو زده کړه وښایو او هغوی هم زموږ په خبرو باندې لکه مطمئن شي چې یاره دوی ما ته سمه خبره کوي نو مینهوالو دا زموږ د انټرویو ټایم دا موږ سره فرید دلسوز زموږ په ډرامه کې چې کار کړو تاسو کتلی ده ډېره م خوښه کړې ده نو باید چې زموږ د چینل سالګرام ده او د فرید دلسوز نه موږ انټرویو م والو او په ایډوانسو کې یو خبره بله کول غواړم وایي د ژوند په نوې لاره نوی سفره مبارک شه زما د افغانستان او زما د پاکستان ښایسته سرو ګلونو دا 2023 کالم ټولو له په ایډوانس کې مبارک شه خیر مبارک ډېره مننه